ګران دوستانو رنګزی الفتح مې ځل بیا ستاسو په خدمت کې ګران دوستانو ټایپس اف نون کې راځو لیکچر 4 اخلو زموږ استاد ټایپ اف نونز کې لیکچر 4 زموږ استاد عنوان د فارمیشن اف کمپاوند نون څنګه یو کمپاوند نون فارمیشن کیږي او جوړیږي ګران دوستانو کچېرې تاسو زموږ چینل سره نوی یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او د بیل بټن کلیک کړئ تر څو تاسو ته پرانه کې نو ویډیو ګرځي راځو کمپاوند نون کې اول والو څنګه فارمیشن کیږي نون پلس نون اول موږ تاسو سره نون پلس نون مطلب کله هم چې دوه نومونه سره یو ځای شي هغه کمپاوند نون جوړیږي ګرامر بوک ګوره ګرامر یو دی او بوک بل ده نو دا څه شو ګرامر بوک یا کله نو دوه نومونه سره ځای شو او بس ډرایور یا هم بس دوه نومونه سره ځای شو بس ډرایور نو دا څه شو اول کې نون پلس نون د چې موږ تاسو د ورسو چې ګرامر بوک او بس ډرایور ATC that's not in this formation the first noun function as an adjective and it is usually singular in form په دغه قاعده او قانون کې اکثره وخت کې لومړنی اسم چې د اډجکټیو په شکل کار کوي اډجکټیو وظیفه سره وړي او د همیشه معنا په همیشه چې په شکل کې مفرد وي نون پلس جرن اندنجی فارم اف د ورب سوال ګران دوستانو دا هم تاسو وایو چې مطلب کله یو اسم کمپاوند کیږي نو کله چې مطلب جرن ور سره راغی انجی ور سره راغی ګوره روم دا چې یو اسم ده روم کلینینګ چې شو بیا جران شو نو کلینینګ سره انجی راغی نو دا چې شو جران شو روم کلینینګ مطلب دا ګوره چې جران ور سره راشي نو دا به موږ تاسو کو کمپاوند لون کې سټاف ټریننګ سټاف ګوره یو نوم ده ټریننګ چې انجی ور سره راغی نو شو ټریننګ سټاف ټریننګ بل نه ور پلس نون مطلب چې ور پلس نون شي دا هم کمپاوند نون کې دی شي اگزامپل پیک ګوره جګول دا یو ورب ده پاکټ مطلب چې شو کمپاوند شو کمپاوند نون شو ATC نون پلس ورب بل نون پلس ورب اخلو نون پلس کې مثال اخلو فرض کړه چې نون د ورب سره پلس شي یا یو ځای شي نو هم دا کمپاوند کې لیکه هند شیک ګوره هند لاس ته وای هند شیک لاس ورکول نو دا چې شو نون بل راځو پسې وایو adjective پلس نون مطلب adjective پلس نون اگزامپل وایټ بورډ سویټ هیر ATC ګوره دوستانو کمپاوند نه مطلب adjective فرض کله چې adjective او noun سره راشي په سنټنس کې نو هغه به چې کمپاوند نه اگزامپل ګوره وایټ بورډ وایټ چې د بیل نوم ده بورډ معنا بیل نوم ده نو دواړه چې ځای شي وایټ بورډ تخته سپین تخته سویټ خوږ هرت معنا زړه سویټ خوږ زړه ته نږدې ATC noun پلس preposition پلس noun بل قاعده چې دا نون پلس پر حرف اضافه پلس نون مطلب چې نون د پرپوزیشن سره شو بیا ورسره په جمله کې بیا نون هغه ته چوي هم کمپاوند ګوره سیسټر ان لا سیسټر بیل هغه دا نون ده ان چې د خو تاسو ته بهتره معلوم چې پرپوزیشن ان لا چې دا هم نون ده نو ګوره سیسټر ان لا برادر ان لا دا ل فارمیشن اف کمپاوند نون ورپسې موږ تاسو راځو نمبرز نون ولو مطلب هغه نمونه چې هغه نمبرز کیږي حسابيږي نمبرز نون are used to show whether a noun is singular or plural مطلب نمبر نونز موږ ته سره خای دا هر خای چې یو نوم مطلب چې جمع ده یا منفي ده مفرد ده مطلب نمبر نون چې دا د دې مطلب چې موږ تاسو دا هغه اسمونه خای چې کوم جمع وي یا هم منفي سنگولر نون ګوره او بل چې دا پلورل نون دا چې موږ سره قسمونه دي سنگولر نون are those noun which don't usually have S or is singular noun هغه اسمونه دي چې هغه اکثره وخت S or is نه لري plural noun are those noun which usually have S or is او جمع اسمونه هغه اسمونه دي چې هغه اکثره وخت S او is لري how to change singular to plural دلته راځو قاعدې لولو چې موږ تاسو څنګه کولای شو چې یو مفرد نوم په جمع ته واړو singular nouns can be changed in to plural by adding S مطلب یو قاعده دا ده چې موږ تاسو کولای شو singular noun جمع ته په دې حالت کې واړو چې مطلب اس اور زر اضافه کو ګوره دلته ما یو لاندې اصول لغات لیکلي سنگولر لاندې مې لیکلی پن ور راشئ سنگولر پن هن او ګوره چې پلورل څنګه دی پنس هنس بل چې ناونس ډټ ان ان CH SH S O X Z S can be changed into plural by adding ES مطلب دا چې هغه اسمونه چې هغه CH سره ختمیږي یا SH سره ختمیږي یا S سره ختمیږي او یا هم O سره ختمیږي یا X سره یا Z سره یا ډبل Z یا اخره کې ډبل S نو هغه مونږ په ES جمع کوو راځي مثال اخلو سنگولر نون واچ معنا لاسي سات فش معنا ماهی کویز معنا ازموینه
ګلاس معنا ګلاس یا شیشه، بوکس معنا بکس، بس معنا بس، مانگو معنا معنا بل پرولر حالات راشي. واچز ګوره ایس راغلی، په سویچ ختم شوی اخره کې ایس راغلی، لاسي ساعتونه. فشز په اس اچ را ختم شوی نو موږ ایس اضافه کړی. ماهیان. کوایزز په ډبل زیډ په زیډ ختم شوی نو ډبل زیډ شوی ازموینه. بل ګوره ګلاسز په ډبل اس ختم شوی ګلاسونه. بسز ایس موږ اضافه کړی بسونه. او مانګوز معنا امونه. دا نمبرز نون راځو اوس موږ تاسو بل ټاپک ته چې دلته به موږ تاسو سره نمبر نون کې راځي ایکسپیکشن these known n o but take only s. استثناء دا که کوم اسمونه په او سره ختمیږي نو هغه بعضې نومونه دي چې هغه استثناء د هغه په اس سره جمع کېږي. ګوره سینګولر ډاینامو، سینګولر ته راځو ډاینامو، کیلو، فوټو، پیانو. مطلب دا هغه نومونه دي چې په او ختم شوي دي، دا استثناء ده، دا په اس سره جمع کېږي. پلورل ته ګوره ډایناموز، کیلوز او فوټوز او pianos. بل ګوره بل قاعده څه وایي؟ noun that ends in consonant plus y are changed to plural by changing y into I and add es. هغه اسمونه چې مطلب په کانسوننت ختمیږي او په اخره کې وای راغلی وي نو موږ تاسو وای په آی بدلو او ایس اضافه کوو نو نوم جمع کېږي. راځئ ګورو مثال ته سینګولر سیټي ګوره په وای ختم شوی، بیبي ګوره په وای ختم شوی، لیډي ګوره په وای ختم شوی، کنټري په وای ختم شوی. کانسوننت دی که نه ورسره؟ ټیم کانسوننت دی، بیم کانسوننت، ډیم کانسوننت او آرم کانسوننت. میننګ ښار، ماشوم، میرمن او هیواد. ګوره موږ سره رقم دا جمع کړی سیټیز. ګوره وای په آی بدل شوی ای اسم ورکړی. بیبیز ماشومان همدا شان وای په آی بدل شوی ای اسم ورکړی. لیډیز میرمنې وای په آی بدل شوی ای اسم ورکړی. کنټریز وای په آی بدل شوی ای اسم ورکړی. هیوادونه. بل قاعدې ته راځو. nouns end in f or fe are changed to plural by changing f or fe to v and add es. مطلب دا چې هغه اسمونه هغه په f یا هم fe سره ختم شوی هغه مونږ f په v بدلو او اس اضافه کوو. اگزامپل ته ګورئ وایف ښځه، لایف ژوند، تیف غل. نو ګوره مونږ سره رقم دا پروف کوو وایفز. f ته ګورئ چې په v بدل شوی او اس اخیستی ښځې. لایفز ژوند ګوره چې اف په وی بدل شو ایس اغسته د ژوند جمع. او تیفز اف په وی بدل شو ایس اغسته معنا غلی. نو دوستانو دا زمونږه ټایپس اف نمبر ناونز اوس راځو یو دوه دغې نور پکې مطلب دوه قاعدې نور هم پاتې. دا وایي چې دا هم یو ایکسپیکشن د ایکسپیکټیشن ده چې مطلب استثناء ده. دیز ناون ان اف اور ایف بټ ټیک اونلی اس. دغه اسمونه ګورئ دا په اف ختم شوي مگر اف په وی نه دی بدل شوی خو اس یې اخیستی او جمع شوی. دا چې ده استثناګانې دي. چیف ګوره مشر او کلف معنا د غر ښویدنه لاره یعنې غر که چې هغه لاره ښویدلې هغه. او چیف سراشپز. دلته راشئ ګوره جمع ته ګوره چیفز اخر یې ګوره خالي اس یې ورکړی. اف په وی نه دی ورکړی ځکه دا استثناګانې دي. کلفز او بل هم چیفز. نو دا مونږ ستاسې خالی په اس جمع کړی. irregular nouns can be changed into plural from as. مطلب irregular noun موږ تاسو څنګه جمع کوو؟ از ګوره په لاندې شکل کې جمع. سنګولر ګوره مین سړی، ومن ښځه، چیلډ ماشوم، توت غاښونه. میننګ سړی خو دا وشو موږ ماته معنا ښځه ماشوم غاښ. پلورل ته څنګه مین ګوره موږ دې سره نه کوو چې یا اس اضافه کوو یا ای اس اضافه کوو. دې سره موږ ډایرکټ څه کوو حالت یې بدلېږي مین ځکه دا irregular ورځي. او ومن ښځې، چلډرن ماشومان، تیت غاښونه. ګرانو دوستانو دا و ټایپس آف ناون کې نمبرز آف ناون. نو که چیرې تاسو په دې درس کې څه مشکل لرئ تاسو کولی شئ کومنټ کې موږ ته ولیکئ او یا هم د ایمیل د لارې نه موږ ته واستوئ. ښه وخت ولرئ. خدای پاک.